بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ بوئ او تل مو د صحت کلي په تن وي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د شوګر ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ګټور شربت وښیم. دا شربت تاسو کولی شئ په خپل کور کې په خپله جوړ کړئ. کوم مشکل نه ده، په اسانه ډول کوم شیان چې زه تاسو ته ښیم دا به تاسو پیدا کړئ، په خپل کور کې کولی شئ په اسانه ډول سره جوړ کړئ. د دې شربت په واسطه ستاسو شوګر هم د وینې دباو کنټرولېږي. ډایبټس یا شوګر ناروغۍ له هغو خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې نړۍ اکثره خلک په دې باندې اخته دي او وژونکې ناروغۍ ده چې زیات خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. د دې ناروغۍ د تداوۍ لپاره څېړونکي د یو داسې شربت په جوړولو توانېدلي دي چې په کارولو سره یوازې 5 ورځو کې د انسان په بدن کې نه یوازې د وینې خوږوالی یعنې بلډ شوګر سویه کمیږي، بلکې د دې سره په څنګ کې د وینې دباو هم ورسره کنټرولېږي. دا شربت یو خو د ستاسو د وینې شوګر یا بلډ شوګر هم کنټرولېږي چې ډایبټس ورته ویل کېږي. دویم دا چې ستاسو د وینې کوم دباو یا فشار هم چې ورته ویل کېږي دا هم د دې شربت په واسطه کنټرولېدای شي. نو د دې شربت د جوړولو طریقه کوم شیان چې زه تاسو ته ښیم په عکسونو کې تاسو ګورئ، دا شیان به تاسو پیدا کړئ. که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب، همدا سبسکرایب بټن ووهئ د ویډیو لاندې، بیا په دې څنګ کې د بیل بټن باندې کلیک وکړئ، وروسته په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. اول نغنا چې یاد ځینې خلک ورته ویلنه وایي، دا به 2 ګډۍ راواخلئ او یوه به شنه مڼه راواخلئ، دا به سپینه کړئ. شنه مڼه چې راواخله به سپینه کړئ، پوټکی به ترې ایسته کړئ او زړې به هم ترې وباسئ. بیا لږ اندازه پالک به هم ورسره راواخلئ او 2 ګزرې به هم ورسره راواخلئ، دا به سپینې کړئ. بیا به ټول شیان د جوس جوړولو ماشین چې بلنډر ماشین ورته ویل کېږي دې ته واچوئ، ښه یې سره خل کړئ. ټول چې ښه سره خل شي دې ته لږې اندازه اوبه هم ور واچوئ. نو د شکر د ناروغۍ د درملنې لپاره یو ګټور شربت پې ترې جوړ شي. دغه شربت که چیرې هره ورځ سهار مهال وڅښل شي نو هم ورسره د شوګر سویه کمیږي په وینه کې او هم ورسره د وینې دباو کنټرولېږي. دا شربت تاسو د اوس مهال وازموئ، انشاءالله د دې په واسطه ستاسو شوګر هم د وینې دباو کنټرولېدلی شي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ او شیر یې کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کومنټ یې کړئ ترڅو موږ په آینده ویډیوګانو کې د هغه پوښتنو په اړه معلومات ورکړو. ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.